أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه بیګا او سبا پټ او ښکارا هغوی ته اجر دی پنځ د هغوی اجر د هغوی د رب په نځ دی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هغوی باندې به آخرت کې خوف نه وي ولا هم يحزنون او هغوی به په آخرت کې غمجن نه وي الله به جنتونو ته دننه کړي دا خلک چې انفاق کوي مال د الله په لار کې ورکوي د الله د رضا دپاره یې ورکوي الذين ياكلون الربا هغه کسان چې سود خوري لا يقومون د قبرونو نه به نه پاسي الا كما يقوم الذي مگر هغه سړي غوندې به پاسېږي يتخبطه الشیطان من المس چې شیطان د خپل اثر د وجه نه د مخبوط الحواس کړي یعنې د لیوني غوندې به د قبر نه پاسي لکه څنګه چې د دنیا کې مال پسې لیونی و دولت پسې لیونی و او د لیونی په دې باندې نه پوهېده چې د دې سړي مړی پروت دی د دې سړي مریض پروت دی د سړي کفن ته ضرورت دی او د لیوني غوندې پیسو پسې لیونی شوی و او دا سود به خوړو خېټه یې کوله الله وایي دی به د لیوني غوندې د قبر نه پاسو ذلك بأنهم قالوا او دا سزا به ځکه ورکوم چې دوی ویلي وو انما البيع مثل الربا تجارت هم خو د سود غوندې دی دواړو کې ګټه ده یو ولې حرام دی دا بل ولې حلال دی جواب واحل الله البيع سړیا د بیع او تجارت الله روا کړي وحرم الربا او سود الله حرام کړي فمن جاءه موعظه من ربه نو هغه څوک چې هغه ته د هغه د پروردګار د طرف نه نصیحت راغی چې سود مه کوه فانتهى او د سود نه منې شو فله ما سلف نو د چې مخکې څه کړي هغه د یعنې ده ته به دا نه ویل کېږي قانونا به دې نه ویل کېږي چې تا څومره په سود باندې پیسې ګټلي دا بېرته ورکړه قضا او اسلامي عدالت او محکمه به نه نیسي فله ما سلف وامره الى الله او معامله الله ته سپارل شوې ده که الله وغواړي د دې توبې نه پس به الله آخرت کې عذاب ورکړي ځکه چې ټول مال په حرامه باندې ګټلی دی نو د دې وجه نه دته پکار دي چې د قانوني او عدالتي او قضایي ګرفت نه بغیر او د هغې نه مخکې او د الله د ګرفت نه مخکې چې کوم سودونه د چا نه اخیستي هغه ورکړي او که سړي ورته معلوم نه وي چې چا نه مې سود خوړلی دی بیا د همغه نه پیسې غریبانو ته او مسکینانو ته ورکړي او که توبه وکړه منې شو نو حکومت به ترې نه غواړي حکومت به ځکه نه غواړي چې بیا به د مقدمو او د دوسیو او د جګړو یو لامتناهي سلسله شروع شي دا سلسله اسلام باندې ومن عاد فاولئک اصحاب النار او څوک چې د الله د طرف نه حکم راغی هغه ته معلومه شوه چې دا سود منې دی هغه بیا هم راوګرځېده او سود کوي سود طرف ته راوګرځېده فاولئک اصحاب النار دا د اور خلق دي جهنم والا دي دوزخیان دي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه پراته وي یمحق الله الربا سود الله پاک محوه کوي سود الله ختموي د سود مال الله ختموي ويربي الصدقات او صدقات الله ډېروي حدیث کې راغلی چې څوک یوه خرما د الله په نوم باندې ورکي الله یې په ښي لاس کې اخلي او بیا الله غټۍ چې دی کله لاړ شي او مړ شي او حساب کتاب وشي نو ده ته به وایي دا ثواب دې شو د دې احد د غره عمره دې غره عمره ثواب دې شو نو دی به ورته وایي چې دا دونه صدقه خو ما نه وه کړې ورته به وایي دا هغه یوه کجوره وه دا هغه یوه خرما وه چې تا د الله په نوم باندې ورکړې وه ویربي صدقات الله ډېروي صدقاتو کې الله برکت اچوي او د کوم مال نه چې صدقه وځي هغه مال الله ډېروي والله لا يحب كل كفار اثیم الله نه خوښوي هر ناشکر او د ګناه نه ډک چې تا ته الله مال درکړه دولت یې درکړه ته ناشکري کوې اوس سود کوې د الله بندګانو باندې ظلم کوې اوس د الله بندګانو ته قرض نه ورکوې اوس د الله بندګانو سره په مزاربت باندې په مشارکت باندې په مرابحه باندې او په جایزه طریقه باندې تجارت نه کوې اوس خلک حلالې نو ته خو ناشکري کوې الله مال درکړه اوس په هغه مال باندې د الله نافرماني کوې ناشکره د الله نه دي خوښ او د ګناه او د بدعملۍ نه ډک خلک ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک کوم خلکو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک کارونه یې کړي دي واقاموا الصلاه منځونه یې قایم کړي دي واتوا الزکاه او زکات یې ورکړی دی لهم اجرهم عند ربهم د هغوی اجر د دوی د پروردګار سره دی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دوی باندې به آخرت کې خوف نه وي آخرت کې به پې غم نه وي چې کوم خلکو منځونه کړي دي زکاتونه یې کړي دي او د الله په لار کې انفاق یې کړی دی او د الله پاک په لار کې خرچ یې کړی دی او سود یې نه دی خوړلی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دې آیات سره سود قانونا منع شو
اے ایمان خاوندانو د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ هغه چې ستاسو پاتې دي په خلکو باندې د سود پیسې ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنانی فإن لم تفعلوا کتاسو دا کار نه کوئ او سودونه خورئ فأذنوا بحرب من الله ورسوله بیا د الله او د الله پیغمبر سره جنگ ته تیار شئ د الله جنگ جهنم دی الله به جهنم کې واچوي او د پیغمبر جنگ دا دی چې بیا پیغمبر به تاسو په ضد باندې حمله وکړي یا به مابس کې واچوي او یا به قتل کړي قتل بم کی او د پیغمبر نه پس اسلامي حکومتونه او خلفا او عمرا دا د پیغمبر نمایندگان دي د الله او د الله د پیغمبر جنگ ته تیار شئ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم کتاسو توبه وستا هغه اصل قرض چې تاسو ورکړی هغه بیرته خیر دی واخلئ ولا لا تظلمون تاسو ظلم مه کوئ چې سودونه واخلئ ولا تظلمون په تاسو باندې به ظلم نه کېږي چې اصل پیسې مو درنه کړي اصل پیسې به واخلئ تاسو باندې به ظلم نه کېږي او تاسو هم ظلم مه کوئ چې سودونه ورپسې واخلئ وإن كان ذو عسرة او تاسو چاته قرض ورکړی که هغه تنګدستي او هغه سره پیسې نه وي فنظرة إلى میسره نو تاسو به انتظار کوئ چې هغه لاسونه الله پراخ کړي انتظار ورته وکړئ چې د هغه لاسونه الله پاک پراخ کړي او د هغې په نتیجه کې هغه ته مال الله پاک ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې د چا په چا باندې قرض او هغه ته پرېږدي دونه اجر الله پاک ورته ورکوي لکه چې د مال صدقه کړه مهلت ورته ورکړي آساني پرې باندې وکړي دون اجر الله ورکوي لکه د چې دا صدقه که یو حدیث کې راغلی یو سړی به الله راوغواړي الله پاک به ورته وایي چې وما عملت فی الدنیا لی دنیا کې دې ما ته څه کړي خو به وایي ای پروردګاره ما خو هېڅ نه دي کړي بیا به ورته وایي ما دپاره د دنیا کې څه کړي و به وایي پروردګاره هېڅ رانه نه دي شوي بیا به وایي الله ما دپاره د دنیا کې څه کړي و به وایي ای پروردګاره ما نه نور څه نه دي شوي زه هېڅ خپل عمل نشم یادوی دغونه مې کړي دي چې چا باندې به مې پیسې چا باندې به مې قرض و نو که هغه به مالدار مو ما ورسره اساني کوله او که هغه به غریب و تنګدست و نو ما به مهلت ورته ورکوو الله به ورته وایي زه رب العالمین یم چې تا اسانیانې کولې دا مهلتونه ورکول زما بندګانو ته او تا زما په بندګانو باندې مهرباني کوله ادخل الجنه زه جنت ته دننه شم که تا نورې څه نه دي کړي زما په بندګانو باندې رحم کړی دی نور ډېر زیات عابد او زاهد نه وې خو چې دغه کار دې م کړی دی ادخل الجنه ته زما جنت ته دننه شه نو الله رب العالمین اجر ورکوي د دې چې سړی چاته خپلې پیسې پرېږدي او مهلت ورته ورکوي الله د دې اجر ورکوي وان تصدقوا خیر لکم او که تاسو دا مال صدقه کوئ پرېږدئ او وایه نخلئ د راس المال هم پرېږدئ دا راس المال هم صدقه کوي ورته پرېږدئ خو مسکین دی هغه سره خو څه نشته خیر لکم دا تاسو دپاره بهتر دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ د دې آیات نه فقهاو دا استنباط کړی دی چې یو سړی تنګدستي او هغه باندې د خلکو قرضونه وي نو هغه سره چې څونه مال وي هغه مال به علی السویه د هغه په قرضدارانو باندې تقسیم شي او نور به حکومت به ورته وایي چې زه نور در سره څه نشته او د هغه د بدن کپړې او د هغه د لباس او د هغه د کور د اغوستو سامان د خوراک څښاک سامان یا د هغه د تجارت آلات او اسباب هغه به په دې قرض کې نه خرڅېږي او کله کله اسلامي حکومت او خلفا او اسلامي قضا دا اقدام هم کوی شي چې د یو سړي قرضدارانو ته ووایي ځئ هېڅ شی نشته دی تاسو ټول قرض موږ وضع کړه او موږ باطل کړه په بعضو صورتونو کې قضا ته دا اختیار شته دی د الله د مظلومو بندګانو د حمایت دپاره او د الله د مظلومو بندګانو د ملګرتیا دپاره او د سرمایهدارو د جاګیردارو د سودخورو د حرامخورو د رشوتخورو که دا شل زره پرېښودې اسمان نه کته کېږي خو دې باره کې به خصوصي فیصلې کېږي خصوصي مواد دي د عام قانون نه دی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه ای د ایمان خاوندانو سود مخرج اضعافا مضاعفه څو چند اتقوا الله واتقوا الله د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ واتقوا النار التي اعدت للکافرین ای سودخورو د هغه اور نه ویرېږئ چې کوم اور الله کافران دپاره جوړ کړی هغه اور کې به الله تاسو واچوي چې کوم اور کافرو ته جوړ شوی په سود باندې چې الله دونه اخطارونه او دونه وعیدونه او سختۍ الله دلته وکړې دا د کفر او د شرک نه پس بیا په یو ګناه باندې دونه الله پاک اخطار نه دی ورکړی واتقوا النار التي اعدت للکافرین دا اور نه ځان وساتئ چې کافران دپاره جوړ شوی کافران دپاره کوم اور جوړ شوی د هغې نه ځان وساتئ یو علماو ته دا اپیل دی او دینداره خلکو ته مې دا اپیل دی غریبو خلکو سره محبت وکړئ غریبو خلکو سره مینه وکړئ غریب خلک دین ته نږدې کوي غریب خلک د بېدینۍ ښکار کېږي
غریب خلک بيدینه خلک هغه خپل ښکار جوړي غریب خلکو سره محبت کول او هغه سره مینه کول هغه دین ته نږدې کول الله او الله رسول ته نږدې کول هغه د قرباني جذبي قرباني احساس پکې الله پیغمبر سره د غریب خلکو مینه او محبت زیاتی سرمایدار او د جاگیردار او د سودخورو او د حرام خورو خانانو او د حرام خورو دولتمن خلکو حمایت علما او داعیونو ته او نیکانو خلکو ته نه پکار وسارعوا الى مغفرة ومن لاړ شي د الله مغفرت ته وجنة وغ جنت ته ومن لاړ شي ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين چې د زمکو اسمانونو مرلوي دي اعدت للمتقين او هغه متقین لپاره تیار شوی دی هغه جنت مين او هغه جنت شوق په ځان کې پیدا کوي واخر دعوانا الحمد لله